تازه طالبانو ته له ملګرو ملتونو لخوا ډیر بد خبر ورکول شو. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې جمعه ډسمبر 14 د رایو په غوڅ اکثریت په دې نړیوالې ادارې کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړله او پریکړه وکړه چې څوکۍ به د پخواني استازي سره وي چې د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني په واکمنۍ کې دې ادارې ته ورپېژندل شوی و. ملګرو ملتونو د طالبانو ترڅنګ د برما د نظامی حکومت او د لیبیا په ختیځ کې مخالف حکومت غوښتنه هم رد کړله. د عمومي اسامبلې د 193 غړو پریکړه په دې معنا چې نصیر احمد فائق به د 2023 کال د دسمبر تر میاشتې پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وي. په ملګرو ملتونو کې د باور لیکونو د کمیټې مشر او د غانا استازي ګارلاین رایډیکس بریکټ عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې ویل چې د افغانستان، برما او لیبیا څخه سیالیو ډلو غوښتلي چې په دې نړیوالې ادارې کې خپل استازیتوب وکړي او له همدې کبله یې په دې هکله پریکړه ځنډوله غوښتنه وکړه چې د عمومي اسامبلې غړیو د رایو په اکثریت منظوره کړله. طالبانو د 2023 د اګست پر میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسیدلی خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې وه او دا ژمنه یې هم کړې وه چې د میرمنو اقلیتونو د حقونو درناوی به کوي.